د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون ځانګړې غونډه نن سیشنبه د روان 1415 لمریز کال د جوزا میاشتې په 26مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د اوو زونونو د والي صاحبانو له لوري پر وړاندې شوو موضوعاتو بحث وشو. په غونډه کې په هیواد کې د بیکارۍ کچې راکمولو، په هیواد کې د اقتصادي پروژو د ښه او پر وخت تطبیق، د صادراتو او وارداتو لپاره د اسانتیاوو رامنځته کولو، د خامو نفتي موادو د تصفیې، هیواد ته د واردېدونکو درملو د مجازو اقلامو د لیست د پراختیا، د صنعتي ساحو د نقشو د ژر ویزه کولو، د اماراتي ځمکو د اجارې بهیر د تنظیم او همغږۍ، د صادرېدونکو غوښو د بیو د لوړوالي او د صادراتو پراختیا او همداراز د یو شمېر نور موضوعاتو په اړه بحث وشو. د یادو موضوعاتو په اړه لازمې پریکړې او تصامیم ونیول شول. عزم یې کړی د هیواد که خدای کول جوړوي.